تاسې نقل اورېدلی نقل یا کیسه داسې شی مو درته اورېدلی دی نوم اورېدلی دی په کور کې تاسې د نقل څوک مور یا سپین سرې انا لرئ که نه لرئ ته زیدي اورېدلی دی نقل ته نقل مزه جان نقل چی ته وایي ستا په نظر نقل به چی شي آفرین کیسې ته وایي نو نن زه غواړم تاسو ته یو داسې نقل وکړم ما د نقل لیکلی دی اوس مې هېر دی خو لږ لږ مې دغونه په یادېږي چې په یاد مې هغه به سره شریک کړم صحیح ده احمد جان تا غوږ نیولی دی ما ته له ښاره څخه لرې یو په یو کلي کې کوچنی کور و د ښاره څخه لرې په کلي کې یو کوچنی څه و کوچنی کور و په دې کور کې یو پلار و یوه یې مور وه دوه یې زامن وه یوه یې لوره وه دوی چې کولی یو ځای اوسېدله یو ځای ژوند کوئ سره اوسېدله سر مزاجان څه مې ویل څو نفره وه آفرین یو مور و یو پلار و دوه یې زامن وه یوه یې څه وه یوه نجلۍ وه شابه عادیه یوه نجلۍ وه نوم یې څه شي وه اوس یې نوم درته وایم د یو زوی نوم یې سپین و څه شي وه سپین و د ډېر نوم سپین و د بل زوی نوم یې سرتور و څه شي وه سرتور او د لور نوم یې څه شي وه پلوشه وه صحیح ده سپین یې مشر و ورپسې سرتور و او بیا کوچنۍ خور یې څه نومېدله پلوشه نومېدله کوچنۍ خور یې څه نومېدله پلوشه نومېدله دوی پلار د کلي په مکتب کې شامل کړی وه یا په ښوونځي کې یا په سکول کې شامل کړی وه یا شوله ورته وایي شوله کې شامل کړی وه صحیح ده سپین او پلوشه په درسو کې ډېر لایقان وه هدیه څوک لایقان وه سپین او پلوشه په درسو کې ډېر لایقان وه او د مور و پلار په کول یې کول کې نه کوله مزیه د مور و پلار په کول یې هم کوله د کورنۍ کار په لیکلو کې کورنۍ کار خو یې لیکئ چې دوی به د مکتبه سره راغله معلم صاحب چې به کوم کورنۍ کار ورکړی و دوی به هغه لیکئ بل کار یې څه کاوه د مور سره یې د کور په کارو کې کومک کوئ له مور سره یې څه کوله د کور په کارو کې یې کومک کوئ چا او چا کوئ څوک به هوا جان چا د مور سره کومک کوه چا او چا کومک کوه د مور سره څونه وادیه پلوشې و سپین کومک کوه سپین او پلوشې د خپل مور سره کومک هم کوئ او کورنۍ کار یې هم لیکئ ډېر لایقان وه مزیه جان متوجه شاباس سرتور نه یوازې د مور پلار په کول نه کوله تر څنګ یې خپله کوچنۍ خور پلوشه هم څه په کوله زیروله یې قلم بې ځینې املاکې راکړه قلم ماته راکړه ایپاډ ورڅخه وراکړه ایپاډ ماته راکړه ته څه کوې کتاب یې ځینې وځغلاوه شوخیان یې کولې د مور پلار په کول یې خو نه کول چې نه کول چې یې کوله د کوچنۍ خور ته به یو کوچنۍ خور ناسته وه ده به کله داسې کړه ترې وڅکېږه نوکاره به یې ورکړه صحیح شو د کورني کار د لیکلو پر مهال به څه کول مور به ورته چې هلکه جنګونه مه کوه شوخي مه کوه ورڅه خپل کورنی کار دې نوشته که چې معلم صاحب ورته وویل چې کورنی کار یو مخ یا دوه مخه نوشته که ده به ډېر بانې کولې څه به یې کوله هو نو بره به یې څه ویله قلم یې څه به څه ویلی قلم نسته و زما پلسم پاک ورک سو د پلوشې او سپین صفتونه به کېدله په مکتب کې په کور کې او د سرتور څه کېدله شکایتونه چې پلار به ورغی زما زوی څه او دا یې ده کوه دا ډېر شوخک دی په سن کې شاګردان سره چوکي په کورنۍ کار هم نه لیکي ما ته غوږ هم نه نیسي په تفریح باندې جنګونه کوي په تفریح باندې څه کوي په تفریح جنګونه کوي شوخي کوي پلار باس ورته چې هلکه مه کوه سرتور به کرا وخندله سر به یې نه خلاصاوه د رخصتۍ په ورځ لکه نن چې جمعه ده داسې رخصتي یا درې میاشتې رخصتي څه وي پلوشه به ناسته وه سپین به ناست و هغه تېر سبقان مې بېرته موږ ورته وایي لوستلي وي بېرته ویلې بېرته بیا تکراروله خپل درسونه بیا تکراروله چې نه بیا وزه د مور ته یې پوښتنه کوله سرتور لالا به چیرې و ستاسې په نظر سرتور به چیرې و آفرین سرتور به څه کوله په پټو کې دغه شنه واښه چې یا ته به تللی و یا به د ولو پر غاړه باندې ځغستل یا به درخت ته ختی مور به ورته ویله چې بې ځایه مه ګرځه
خو ده به نه منله هېڅ چا په کول یې نه کوله هېڅ سر یې نه خلاصاوه ګرده ورځ به دی و کوڅه به وه شوخ ټولګي دغه انډیوالان به وه سره جنګونه به وه یوه شپه دی بیده دی ګره کور بیده دی د خوب کې بیریږي بیده دی په خوب چیش کېږي بیریږي مور یې ورته وایي زویه ته خوب داسې راشوری څه شي دی خور به ښېږي د مور ځای ته ورته کې وایي مور یې زه بیریږم ووایي ولې بیرې څه شي دی وایي دا مرغان نه دي دا مرغان دا چغکه سوله دا مینا سوله پېژنې یې دا مرغان ما به یې راټول ما په سترګو اوسې امنې راته وایي دا امنې راته وایي مور یې وایي هېڅ شی نشته وګوره مور یې ولاړ شول څراغ یې ولګوئ څراغ پېژنئ بیا دا کوم ګروپ یې ولګوئ چې ورته هېڅ شی نشته نه مرغه شته دی بیا بیده سو بله ورته د کوره ووتی مور یې سپین ته وویل زوی ته ورشه وګوره دی څه شي کوي سپین پټ پټ دی چې روان سپین پسې ګوري دی چې ووتی شاته یې وکتله څوک نه ویني داسې یې وکتل څوک نه ویني کرار یې د غاړې څخه لبړ راوکښله بړ پېژنئ مرغان چې ولي غولیل ورته وایي غولیل هم ورته وایي لبړ هم ورته وایي پاکې ډبره واچوله مرغان یې په ویشتله سړی مرغان باید وولي څه شوه ګناه لري مرغان سړی نه ولي ازار لري ګناه لري نو مور ته سپین رالی کیسه یې وکړل مور یې ماښام چې سرتور بیرېدی هغه ناکي نه و دی مرغان یوازې موږ نه ازاروي څوک هم ازاروي مرغان هم ازاروي کله چې دی سپین رالی مور یې ټول ګوره بچیه مرغان موږ ته ریزونه کوي زموږ شاوخوا په ښایسته ده مرغان مه وه ځکه چې خدای په دې شمه خدای ناراضه کېږي کله چې سرتور فکر ووالی د مور پلار خبرو ته یې غوږ ونیوی نو سرتور ځان ته فکر وکړي چې زه به نن د مور پلار په کول کوم څه شي کېږي د مور پلار په کول یې وکړله ماښام ارام بیده و ښایسته ښایسته خوبونه یې لیدله نو سهار یې د ځان سره واده وکړه چې بیا به زه هېڅکله نه مرغان زیرومه نه به وخت بیا ځایه تېرومه او څه چې مور پلار راته وایي غوږ به ورته نیسم کورنی کار پر وخت باندې لیکمه مکتب ته به پر وخت ځم پر وخت به بېرته خپل مکتب ته راځم نو ګرانو ماشومانو کله چې تاسې هم مکتب ته ځئ د استاد خبرو ته ډېر متوجه کېږئ غوږ نیسئ کله چې کور ته راسئ کورنی کار پر وخت لیکئ او د مور پلار خبرو ته داسې غوږ نیسئ چې بلې خوا ته هېڅ فکر مه کوئ ځکه د مور پلار خبرې زموږ لپاره داسې دي لکه د کاڼي کرښې هره خبره زموږ په ګټه ده نو د دې بعد موږ څه شي کوو د مور پلار خبرو ته غوږ نیسو که نه نیسو د مور پلار خبرو ته به غوږ نیسو بیا ځایه به ګرځو احمدزیه جانه که نه ګرځو نه ګرځو کورنی کار به پر وخت لیکو که به نه لیکو کورنی کار نو کله چې مو د مور پلار په کول وکړله کورنی کار پر وخت نه ویشته کړئ مکتب ته پر وخت ولاړو پر وخت بېرته رالو نو به ماښام څنګه خوب کوو آرام ښایسته خوب کوو په خوب کې بیریږو نه به بیریږو نکل ولاړې پورته زر عالمه کور ته